وی زما مالک زما خالق ربه تش په نامه د مسلمان یم ما د جنت عمل هیڅ کړی نه دی خاص د دوزخ پر لور روان یم که ته پر ما فضل و کرم ونه کړې زه څه کوی نه سم ناتوان یم د دنیا هر تکلیف کې صبر راکړه چې بیا کامیابه په میزان یم خالقه زه ډېر بدل سوی یم چې تکلیفونه دنیایي وینم د خپله ځانه مې ضرر خوړلی دا چې ظلمونه وناکي وینم که زه په ځان کې بدلون رانولم نور به نو څنګه خوشحالي وینم چې زه تر خپله وسه یم ظالم خود به ظلمونه رواجي وینم موږ دنیا ډېره د اوږده بللې چې به ژوندي تر قیامته پورې موږ وایي مزې به وي چړچې به وي مرګی به نه وي تر طاقته پورې هغه ناڅاپه راته مرګ راسي قبر ته ورسو تر خیانته پورې د دې ګناه به توبه کله باسو راسره ځي تر آخرته پورې اوس مشران مخاینان خوره به او دا خانان مبخلان وګوره څوک په یو رنګ څوک په بل رنګ بدنام قدرت لرونکي ظالمان وګوره د خپلې ګېډې ډکېدو په خاطر ولس په سره اور کې سوځان وګوره خلک په څنګه ککرۍ نه شیندي ته دغه حال د مسلمان وګوره د هر یو کور یې دروازې ماتې کړې وایي چې دلته القاعده پټ دی د زنانه صندوق د سکول ماتوي ستا په صندوق کې اسامه پټ دی صرف ته په دې باندې مجرم سولې چې مین ستا پر متکا پټ دی ته خوار افغان د چا جواب نه لري ژوند د غم پر جنازه پټ دی دا مو د پلار او د نیکه دښمن دی زموږ سرننګ زموږ څخه غیرت اخلي چې موږ په دوه جهانه وشرمېږو راڅخه علم دیانت اخلي د القاعده په تور یې سوځي رانه راڅخه عالم د حقیقت اخلي هغه عالم چې حق خبره وکړي دوی یې چاپه کې په وحشت اخلي اوس ملا دوامه څخه حق نه وایي پر دې ویرېږي چې بندي نه سمه وایي که خلکو ته اوس حق وایم بیا هسې نه چې تاواني نه سمه د القاعده په تور به ما ونیسي چې د بګرام پلي چرخي نه سمه هم به ملایي هم به زکات پاته شي د خپل وطنه فراري نه سم ملا که دوامه څخه حق نه وایي خو موږ په حق و پناه کې پوهېږو که فیصلې زموږ و مخته نه دي خو په رشوت و درغلي پوهېږو که په خوله هر څه د خدمت نارې دي خو په راستي و په کلپي پوهېږو بیا رغونې په نوم نه تېروځو په ابادي و خرابې پوهېږو خیر دی چې هر څه کوئ وپوهېږئ چې خامخا د حساب ورځ راځي د رب حضور ته به دا ټوله ورځو چې د جزا و حساب ورځ راځي بیا که پښیمانه سو فایده نه کوي د سوال جواب د عذاب ورځ راځي نو اوس په خپل عمل نامې کو اصلاح چې د حساب و کتاب ورځ راځي موږ تر دا اوسه د فیل غوښ کې پراته شرین ایمان رانه شیطان یووي موږ د دنیا په غم کې سو سرنګون و آخرت ته متاوان یووي د بېوفا په دام کې سولو راګیر دا رانه پاته سو موږ ځان یووي صابره هلته به کامیابه سو بیا که موږ له ځان سره قرآن یووي